وی تلی مې دورانو واپس پرا نشي تلی مې دورانو واپس پرا نشي خو تا راته جړلي و ما درته خندلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر دا جګوله څنګه چلې؟ خیر شه. دا جګوله ما خورې چاوده. په څه باندې؟ مړه کار پسې ګرځم او کار نشته که څه مړې ما. خدایه پاکه نو تا ناسې د بوټ لونډې جوړ شوی دی ته ورته جوخ کېنه یا الله خیر. نه دا ته وایي تعلیم دې کړی دی او که نه سمه بوله زه خو لسم پاس یم. د نه د بچې ملټې شړشم کړی دی. ته پرېښوده ګل خانیه که نه ها نو څه وکړمه ما یې که چاته یاره د روزګار دی رالو که ته ډېره مزه به وکړي. نه یو کار دی نوکري خو پاکستان کې شته نه دا خو منې که او دا خو منم بېلکل. او دیاړۍ راځه دیاړۍ ښه ده دیاړۍ لازم خو والله که په هغې باندې وم کېږي 500 روپۍ ورځ راکړي نو هغې باندې خو چرخې او مانجم نه کېږي څه به پرې کوي. مشوره والا ورکړه پلار مشوره در ولې مشوره راکړه ما لړم یې وچاوده. یار یو سیټ خالي شته وای په پیر کې رحمت دا کوم ځای دی؟ داسې کار دی کان جواب دی سیټ دی نه روکې مه مې ګناهګاره وه د دې نه تېر شه دا جګوله. ولې نواب دی هغه مې نه لګي. ظالمه ښه نوکري ده که نه د دې نه راته لږه زیات ګناه والا کار وښیه بس هغه کوم. بیا دا ټیکار وکړه که نه نو صبر وکړه چې دا ټیک ټاک نه دی په دې باندې را جینکې مینکې نن سباجي راځي که نه ښه بدرنګې وي څوک یې نه قبلوي بس هغوی لایف ته ناست دي او دا ګولونه مولونه پې خلک وروي فلټر یې لګولي طلاق مال په هغې سپین پوټي کې باندې خلک ډوکه کېږي نو ته انټرنیټ جلسه ته باندې خیر شروع کړه. یو خبره ته هغې کې زه لا یو راغلو مرچه به راته وې خیر ماره. د خبره وره زما خبره وره دا چې ماکس یې لګوي نو دا ښکلي نه نه دا خو هم بېکاره چې کله ماکس لګي پته یې لګي مله دا خبره پیدا شرخ دې په جینکو غورځېږي. پرېږده دا ګلخان هلکه مړخته مړه ماله نوکري وګورې. نوکري ته ګورم که نه ګوره د وابلي نوکري خو کنه مې ګناه نه نه ګناه ده که نه په ټولې خیري دي بس یو آسان کار ته ښیمه صبره کړه ډېري دا څه شی دی؟ دا داسې کار دی که نه چې غلاګانې کوه. وای 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 ولې ډېر اعلی دې سبا مالامال شم. او که نه نن سبا حکومت ټوله ونه کړه. او زما په ځای یو 100 روپۍ دله ورکړه. ما له مه راکوه سرکوزیه خبره وره ګوره غوړي به راکړه ډېرې چیني به راکړه ډېرې پیسې به راکړه ډېرې چې کوم دوکاندار ته ورځې او شکل یې داسې اخویو بس کله ټینګیر وشي ته وه کله یې ماته ګوره بس صرف څارنه کوه بس چې ته وه کور ته وړه. یاره دا جیګوله زه وایم چې دا ته څنګه داسې هوښیار شوې مړه. زما ریپلای به مخکې کوله په مزه دا ځای نه لغله په قهر اخته شي زه شوقه در ډېرګې کوه دا اوس موړه خیر رات را نه را زما خبره وره کار به شروع کړي او دواګانې به کې ځه. یاره منمم ګلخانه لاړم زه خدای م خوشحاله کړه. الله دې اړینه نورم زیات کړه. امین امین ډېره مهرباني. پلار ته سلام وایه ښه ډېر سلام. ځه تعلیم مې کړی چې په غولو دې والم چې څوک دې سموت کې پته دې ولګي. او که نه پلاره ته خو د خپلې طریقې خلکو ته ښی دا خو به اوسه پورې ټاکوله. یو خبره ته کوم ګورې ما غلاګانې کړي خو هغه وخت خلک سادهګانې وو اوس په ایمان کو چنچړ هم پټه دونه وال به وکړي دونه بیا به موږ له مشورې نه راځي. دا خبره خو رښتیا او زه په مخه دې ښه یاره دا جګوله دا دې په سلانجه واړولمه وایي د دوکانونو به غلا کې نو دوکانونو کې خو کیمرې لګېدلي سم راته ولې نه وې چې بس کورونو ته وروړو د دې نه غلا کوه. سړی خو وده دي والله چې خدای دې خیر وکړي چې په مرګ په خوب وده دي. سړی خو داسې ګډ وډ پروت وي مړني دا راپسې راتین نه شي په بله لانجه به وړم خو ځه چاته زمینداري کړې ستړی دی تا سوا مو واه واه هلکو ته خو زموږ کور ته غل راغی صبر وکړه چې داجي ته ووایم. داجي یا داجي پاسه غل راغلی دی. سرکوچي غل کوم دی؟ داجي هغه کوټې ته ننوتی دی. داسې وې ولې زما هغه سپلی راکړه سپلی
اوه سکه ها دا ته وایي چې سکه غلا کې کاکا تا کرسې دي خدای یو جام دی د شیشې ګیلاس ته چته د ګاونډیانو نه پکې اوبه راوړي د خدای نسمنه هېڅ سم درکاره نشته واوره غلا هم کوي او الټه راپسې خبرې هم کوي ورېږه بچې اوس به درته زه ووایم چې دا ګیلاس د چا دی اوی دا چې ګوره خدای دې تباه و برباد کړه دا څنګه مشوره ما له راکړې دا خو د دنیا او د آخرت تباهي ده کاکا